سلامونه نیکی هیلې و ډېر ډېر احترامات دوستانو ستاسو ورور ستاسو ملګری سمر افریدے یم امید دی چې روغ جوړ به وئ او د صحت په جامه به وئ پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي څیرې او په ادبي څیرې کې ما سره د باړې د سیمې خوږ ژبی شاعر قدردان قدرمن شاعر محترم رنګین خیبر صاحب موجود دی د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو د ټولو نه مخکې رنګین خیبر صاحب تا ته په پروګرام ادبي څیرې کې په خیرالې او ستړي مشي وایم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه به جان سامر صاحب تاسو د انګازي ټي وي یو جهان مننه چې موږ خپل قیمتي وخت ورکړو موږ ځوله مخاطب کړو ډیره مننه ډیره مننه رنګین خیبر صاحب د کوم ځای سره تعلق دی او په کوم ځای کې خړپوسي والی دی او تعلیمي هلې ځلې تر څومره حده پورې کړي زه خو په کوم کامبر خیل شلوبر سره تعلق لرم د بوړې سیمې سره د ارجاننا د اوسېدونکی یم او تقریبا داسې تعلیمي زده کړې مو ډېرې نه دي کړې ځکه چې زه وړوکی او بچپن کې مو بې دا کړې وزې سره راولې راته ووایې چې د شعر او ادب آغاز مو د کوم سن نه وکړو د شعر او د ادب آغاز تقریبا د 2000 او د 11 خوشونه داسې 2011 خوشونه داسې د شعر او شاعري ابتدا شروع شوله یارې دا خو ما مخکې دا خبره کړې چې په نظم مې لږ ډېر کار کړی دی او دا غزل داسې چې دا راته د بابا میراث پاتې او د خاطر افریدي صاحب نو غزل مې ډېر خوښ دی او ډېر په غزل کې بس داسې ورته ووایم چې ډېر کار مې په غزل کې کړی غزل مې ډېر زیات خوښ دی رنګین خیبر صاحب پښتو ژبې ته د نثر ډېر ضرورت دی یا آیا د نظم ډېر ضرورت دی یارې د ډېر ضرورت زما څومره خیال دی په دومره غټو علمي خبرو خو مونږ پوهېږو نه خو چې ماله څومره خیال دی نو زیات کار ورته د نظم په کار دی جی که دا راته ووایې چې خپلې ادبي هلې ځلې تر کومو حدو پورې ستا او د کومو غونډو سره به باقاعده طور تعلق لرې د مخکې به د باړه کې یو غونډه کېدله خیرخوا پښتو ادبي جرګه چې ډېر غټ خدمات یې کړي او ډېر یوه نوموړې غونډه او نوموړي شخصیتونه لکه ریاض افریدے صاحب و خدای دې راته ژوندی لري اوسه پورې منډې ترړې او خلې ځلې او هر قسم تکلیفات او هر قسم خدمات مونږ یې په سر سترګو منو لیکن هغه بس د حالاتو د وجې نه بس څه مشران ته یو خوا ته بل خوا او ریاض افریدے هم بس داسې دی چې ولا دی له اوزګار دی له خو نه اوزګار خو اوس چې په باړه کې کومه غونډه د هغه حمزه ادبي لښکر دی چې ډېر غټ خدمات دي او داسې شاعران وخت په وخت راوالي چې هغه د هغو نومونه مونږ اورېدل خو شاعران مو لیدلي نه وو چونکې نو هغه شاعران یې مونږ سره مخامخ کړل او ډېر ښه کردار دی او ډېر ښه خدمات دي شاعران مې ټول خوښ دي هر شاعر له زه په درون نظر ګورم خو په ابتدا کې مې چې ډېر زیات خوښ دی هغه مې خاطر افریدے صاحب خوښ دی او ورپسې مې چې څوک خوښ دی هم یا جهان خیالمن صاحب دی او دریم چې کم دی د ریاض افریدي صاحب کلام مې ډېر زیات خوښ دی مننه رنګین خیبر صاحب دې وخت کې به ټول مینوال د غزل په انتظار وي نو یو غزل ورته ډالې کړه د غزل مطلب چې داسې ختم شول آرام او سکون دواړه داسې ختم شول آرام او سکون دواړه لکه ختم دی لیلا او مجنون دواړه ډېر ښکلی او داسې تیر بشي دوران دا ستا د حسن داسې تیر بشي دوران دا ستا د حسن لکه تیر چې شول دا نن او پرون دواړه ډېر ښکلی ډېر مزېدار په دنیا باندې غرور تکبر مه کړئ په دنیا باندې غرور تکبر مه کړئ څنګه ختمه شوه دنیا او کارون دواړه ډېر ښکلی او بل شعر دی کې چې ستا یادونه راواریږي نور څه نه وي ستا یادونه راواریږي نور څه نه وي سره یو چې کمزه سر او زنګون دواړه ډېر ښکلی او د مقطع شعر یې چې د رقیب سره په جنگ رنګین خیبر دی د رقیب سره په جنگ رنګین خیبر دی لاندې وتی دي پیرنګ او پښتون دواړه ډېره مننه رنګین خیبر صاحب وکیه چې خوندور کلام هم درنه واورېدلو نوي کول دپاره څه پیغام ورکول غواړې څه پیغام به ورکوي د نوي کول دپاره د مونږ پیر صاحب سحر نسیم افریدین دا پیغام ورکړی چې نوي کول د زیات کر متوجه تعلیم له ورکړي چې کله ښه تعلیم وکړي او ښه په معیار پوره شي نو شاعري چې پکې موجوده وي شاعري خو ته چا وړی نه ده غزل به وروسته ولیکي شاعري به وروسته وکړي خو چې هغې سره شاعري ځکه چې ډېر غټ مطالعه او غټ تعلیم غواړي نو نوی نسل دی ډېر
متوجه تعلیم لا ورکي بل خل د شاعري لا دومره متوجه مو ورکي ځکه چې وړاندې تک به وکي چې ورسره تعلیم یافته شي نو بیا به ښه شاعر هم شي. جی رنګین خیبر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. مهرباني ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ لا خپل قیمتي وخت راکړو. کتونکو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم قدردان ښه شاعر د باړې د سیمې د رنګین خیبر صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل انګازي ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. خپل کوربه افریدے درنه غواړي رخصت چرته چې وی ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله